د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر عزتمند لیدونکو. زه یوسف خان لالی یم. په پاکستان کې د روانو ناامنیو پر دوام د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ راپور ورکړی چې د 2025 کال په ترڅ کې له شخړو سره تړلې مړینې 73% زیاته شوي دي. د راپور له مخې په دې موده کې د 2115 وسلوال 644 امنیتي ځواکونه او 1580 ملکي وګړي وژل شوي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی په لندن کې د کډوالو چارو کارپوه او د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب ستړی مه شئ، وخت بخیر، خپرونې ته هم بخیر راغلی. مارد صاحب په 2025 کال کې د تیرو کالو پرتله 73% پاکستان کې مړینې ډېرې شوي دي. 2026 هم په لار کې دی، یوه 2 ورځې ورته پاتې دي. فکر کوئ 2026 کې به حالات څنګه وي؟ 2025 ته به شکست ورکوي؟ ارقام به ډېرېږي که نه؟ ارقام به د مړینې بیرته کښته کېږي 2026 کې؟ مننه. لومړی جناب لالی صاحب محترم، تاسو ته تخنیکي همکارانو ته لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا درسته ده، دا موږ منو، په دې باندې موږ بارا بحث هم کړی ده چې پاکستان چارواکي یا پنجابیان غلط سیاستونه، غلط محاسبې، ظلم و زیاتی و استبدادي حالت غوره کړی و او د دې باعث دې شول چې ځینې قومونه، ځینې خلک د خپل حق دپاره، د حق طلبۍ دپاره پاڅېږي او غږ پورته کړي او خلک هم په ستونزو مشکلاتو باندې اخته سي. همداسې غلط سیاستونه دي چې د ګاونډي هېوادونه هم تر نفرت لري، یعنې دوستي او محبت په پالیسي دوی نه لري. دا دلایل لري. یو خو پاکستان جوړ شوی یو تقلبي هېواد، د دې لپاره چې بعضې پروژې باید دا جوړې کړي د غرب، د هغه لپاره نشي کولی چې بهرنۍ پالیسي له ګاونډیانو سره د دوستۍ پر بنیاد جوړه کړي، ځکه د ده ستراتیژي هدف د جوړېدو بل ډول ده، یعنې مداخله کول او پروژې او برنامې او اهداف د غربي نړۍ دلته پلي کول. دا یو مسله. دوه مسله د کورنۍ مسله ده. پاکستان وایي چې دومره تلفات یا مړینې زیاته سوي، ناامنۍ زیاته سوي، دا او دا در حاله کې د مطلقا بهرنی او کورنی سیاست د غرب په لاس کې. دلته پوځیان او ایسای مستقیم له غرب هم بودیجه اخلي، هم پروګرام پالیسي جوړوي او پلي کوي یې. کله چې پاکستان وایي چې زه ناامنه سوی یم او دلته ترهګرو قرباني یم، برعکس دی نور ترهګر راولي، روزي جوړوي یې، صرف آدرس بدلوي او ځان متضرر کوي، په خپله چاودنې کوي. چیرته کوي؟ پښتنو او بلوچو سیمو کې. تاسې وګورئ دا 83 او 74 چې دوی ناامني زیات شوي په پنجاب کې، آیا له یو دوه هغه ځای کې چې هلته یا پښتانه دي یا بلوچستان دي یا نور قومونه دي، هلته ځي بیا هلته چاودنه کوي. په ټوله کراچۍ کې نه پوهېږم هغه سورابکوټ ته کوم ځای ده چې هلته پښتانه وو، نور قومونه اوسېږي، هلته ځي او بم الوځي. په غزن دوی دا کار کوي. بله. خپل د پنجاب په هغه جوی کې چې پنجابیان اوسېږي، شتمن اوسېږي، عادي هر څوک چې هلته امن او امنیت ته، عیاشي ده، حسن بازار ده، هیرامنډۍ ده، موزیک ده، شراب دي، نایټ کلبونه دي، هر څه په دې کې روان دي. قانون انګلیس ده، د نر خسر نکاح او د ښځو، یعنې هر څه چې وګورئ په دې پنجاب کې شته، ګاز، برق، معیشت. د همدې لپاره چې د کمیشن پیسې اخلي، جنګ و جګړې ورته راوړي، دوی آرام ژوند وکړي. پوځیان او نظامیان په بهر کې سرمایه‌ګذاري کوي، دوی پوهېږي چې پاکستان بقا نه لري، دا خاوره بیرته ځي افغانستان، هند ته، یو پروژه حکومت ته. نو بنان دوی چې کله وایي چې موږ ناامني ده، ناامني دوی په خپله راځي جوړوي په دې پښتنو، بلوچو، په نورو سیمو کې. هر ځای کې چې ازادۍ او د حق طلبۍ او برحق مبارزې غږ پورته سوی، دوی قصدي هلته خپل سیاسي احزاب چې جوړ شوي دا ټول د ایسای استازي دي. هلته یې لیږي، جلوس باسي یا لارون کوي یا مثلا هلته میټینګ غونډې کوي. هلته په سټیج په سر باندې همدا خلک راولي، هغوی چې راپورته شوله دوی تارګېټ کوي، مثلا تثبیتوي، سبا ته په مرموز ډول یا د توریزم په نوم د عملیات په نوم ورځي همدا خلک وزني. دا کار شوی، دا په هر احزابو کې. ترڅنګ بیا توریزم په نوم باندې تاسو وایئ دا ټي ټي پي نه څومره غټ شخصیت جوړ کړی، څومره غټه کړې ده. دغه ټول ټي ټي پي په پاکستان کې 15 نفر نه دي،
یعنی 15,000 نه زیات نه دي یا 2,000 3,000 خو نهایت 15,000 اما دوی داسې بلوات جوړ کړي په زور شخصیت ورکوي آیا ته دا کنټرولولای نشي په هند کې ته ایسا استخبارات کار کوي په افغانستان کې د لاسپوڅي پخوا و په ایران کې کار کوي ته دا نشي کنټرولولای دا نه معلومه بله مورد صاحب که همدلته وپوښتم په ډېره بښنې سره که همدلته وپوښتم داعش هم خپل شپږ میاشتنی راپور نشر کړی چې په هغې راپور کې هم ویل شوي چې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې دوی ګڼ شمېر بریدونه ترسره کړي دي دغه بریدونه د څه په معنا دي آیا پاکستان کې د داعش نفوذ او شتون ډېر ده که څنګه نه دا صرف یوازې دې لپاره ښیي چې دلته زه قرباني یم پاکستان چارواکي داعش جوړېدل نورې ډلې جوړېدل ګوره خو جاسب په صراحت باندې ویلې د وزیر دفاع د دوی چې موږ 3 لسیزه توریزم روزلی و جوړ کړی د غر لپاره اوس په پښمان دي 3 لسیزه کومه خبره 3 کاله ده نه دي 3 لسیزه 10 کاله دوی دغه شی په دې سیمه کې کړی ده یعنی مطلق کم دي کافي اندازه تجربه لري یو نفر 15 کاله وظیفه کوي تقاعد کوي یا 10 کاله دوی ته تاسو یو عمر دا کار کړی ده نو بنان که داعش ده که نور تنظیمونه دي دا درویس مختلف ډلې تپلې دا ټول پاکستان جوړوي سعودي عربستان پیسې ورکوي سعودي ته امر ده ځکه سعودي که پیسې ورنکړي بیا امریکا له سعودي نه ملاتړ نه کوي که ملاتړ نه کوي بیا سعودي په دې اوج باندې په دې تیلو خرڅولو بازاریابي په دې مسایلو کې بیا بیرته پاتې کیږي ځکه بیا روسیه او ایران په دوی باندې مداخله کوي دغه یوه لوبه روانه په دې سیمه کې دا چې وایي پاکستان له منځه ځي پاکستان ټوټه کېږي بقا نه لري او د حالات خرابېږي دا مسایل د منلو وړ نه دي ځکه پاکستان جنګ جګړه وضعیت ټول کنټرول ده قصدي ډول دا کار کوي مورد صاحب که یوه بله پوښتنه وکړم یوه بله صاحب د ډیورن چې چا لاسلیک کړی ده مورد صاحب هغه ونه وایي دا که یوه بله پوښتنه هم وکړم په ډېرې بښنې سره یوه بله زمزمه هم ده په دې ورځو کې یو بحث دی چې اسرائیل به یو ځل بیا حمله کوي په ایران باندې امریکا به یې هم کوي فکر کوئ د ایران امریکا او اسرائیل د دغه مثلث جګړه یو ځل بیا نږدې ده بالکل موږ چې راپور لرو تازه خبرې ګنګوسې دي کیدای شي په راتلونکي هفته کې دا جګړه پیل شي حتی لا که چیرې کیدای شي د ورځو کم شي بعضې لا داسې وایي چې مخکې له د نوي کال نه هم یعنی دا 2 ورځې کم خو اغلب ګمان ده چې وروسته نوي کال نه ټول ترتیبات یې وسوي دي همدې لپاره یو ابو عبیده په نوم نظامي کس د حماس هغه د ایران ته ډېر نږدې کس و هغه هم له منځه لاړه کیدای شي هغه کې نور مسایل هم وي ځکه غواړي جګړه خلک تحریک کړي او کس مړ کوي مګر همدا کس هم د زیات د ایران سره و په دې باندې ترتیبات یې وسوي دي له پوتین سره هم خبره سوې ده د اوکراین مسله کې زلنسکي اروپایانو سره هم خبر شوی ده دا حمله کېدونکې ده او دا سرنوشت سازه په دې ده چې کیدای شي رژیم تغییر کړي ځکه پرون موږ یو کنفرانس دی شاهزاده پهلوي هم واورېدل چې هغه خپلو پلویانو باندې غږ وکړ چې تاسې آمادګي ونیسئ نو دغه رژیم داسې رژیم باید چې له غرب سره سازګاري دغه په لټه کې نو دا کار کوي ځکه تهدید په تایوان کې هم جوړ شوی چې چین ته یې ویلي ته غرض نه کوي د اوکراین کې امتیازات روسیې ته ورکړل شول نو بنام دغه څپه بدلېږي جبهه د جنګ په ایران او په اسرائیل کې خو فکر کوم چې دواړه خواوې هوښیار دي دا جګړه به ډېر دوام ونه کړي ایرانیان به ژر دې ته آماده سي او تغییرات راولي د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کور آباد تاسو